پیغمبر علیه السلام فرمایي داود علیه السلام به د شپې خپل بچیان خپل کورنۍ راپورته کول چې راپورته سي تاسو الله یاد کړئ د الله څه وغواړئ الله په دا حال کې په دا وخت کې دعا خامخا قبلوي خامخا یې قبلوي لیکن دوه کسان الله رب العزت نه بخشي داود علیه السلام خپلو بچیانو ته ویل په دا حال کې الله خامخا سړی بخشي دوه کسان الله رب العزت نه بخشي یو ټیکس اصولېدو اکسایز والا چې کوم دی زموږ په معاشره کې ټیکس اصولېدو والا چې کوم دی دا الله نه بخشي ټیکس ظلم دی ظلم او بیا دا ظلم ما او تا ته نن عمران خان په سترګو راښکاره کړه چې څومره ظلم ناجایزه پټرول پورته شپږ روپۍ په لیټر کې او چې کښته کوي بیا څه کوي او چې کښته کوي بیا 50 پیسې داسې ذلیله کړو چې زیاته نو بالا موږ دونه ګناوې نه وې کړي چې د سړي ذلیله سوی وای تېر میاشت ما 1000 روپۍ د مسجد د ګیس بیل جمع کړي دا میاشت سړی ټیک د یو میاشته درال دا میاشت یې 14,000 دا زه جمع کوم چش لګومه بیا تاسو په دې مسجد کې وګرځئ د چا کورونه بند کراچۍ ته تللي د هغو هم 10,000 روپۍ بیل چې دی هغه رالی د دې پوښتنه به د چا څه کېږي او چې په نیمه شپه باندې ګیس بوځي ګانټه نیمه بیرته یې راولې د دې د هغه معنا ده چې دا کورو والا به وژنو هغه بیده دي بچیان کشنیان بله بیا چې سهار راپورته کېږي څوک مړی څوک بېهوښي دا دې پوښتنه به د چا څه کېږي دا د مدینې خبرې چې کومې کولې دا یې په مدینه باندې پسخند وایي دا مذاق و د الله رسول ته په کومه خوله یادوې یاره په کومه خوله یې یادوې د سود د امتحان نسته د زنا او د شراب د امتحان نسته کم منسټر دی په دې کې چې هغه د یو 2 و 3 ناحسابه چې هغه د زناکاره نه هغه د شرابي نه کم یو او دا چې د مدینې خبرې کوي بده خبره نه ده نو داود علیه السلام به بچیانو ته ویلې دا ټیم الله د هر چا دعا قبلوي یو ټیکس اصولېدو والا د دې دعا الله نه قبلوي خاص کر دا اوس اکسایز والا چې ورسې وروره ستا به خپل دکان ستا به خپل کور بس دی ستاسو 80,000 ټیکس غواړي بیا الله زره وده ته ورکړه 15,000 ټیکس تاسو واخلي چې بنه دا وطن دی لا ولاړ دی ولی خان به ویلې که باچا خان به ویلې ول څنګه وطن دی خوړلو والا یې ډېر دی راوړلو والا یې هېڅوک نسته لا وطن دی ولاړ دی صحیح سو نو که ولاړ هغه د دې علماو دا د مدرسو د حافظانو د قرآن د دعوت کارونه پکې شروع دي الله رب العزت دا وطن درولي کني د درېدو ګر سره یوه ذره گنجایش نو داود علیه السلام وفرمایله دویم سړی چې الله یې نه بخشي هغه جادوګر دی جادوګر الله په هیڅ صورت نه بخشي او بیا چې سړی عقیده ور باندې ولري بیا دا سړی کافر کېږي